السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به مونږ په ای آی باندې غټي ویډیوګانې فری اپکاسټ څنګه جوړو. دوستانو په نن سبا دور کې دا قسم ویډیوګانې کم چې ډیر زیاتې وایرل دي دا به مونږ په خپل موبایل کې فری اپکاسټ څنګه جوړو. دوستانو دا قسم ویډیوګانې نن سبا ډیر زر وایرل کیږي او دا قسم ویډیوګانو جوړولو طریقې نن سبا انتهایی اساني دي. خو د بدقسمتۍ نه د دا قسم ویډیوګانو د فاره چې پوره طریقه کار دی هغه مونږ ته نه راځي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې A to Z تاسو په پښتو کې په حکومه چې تاسو به څنګه دا قسمه ویډیوګانې فری اپکاسټ جوړوئ. د دې لپاره به تاسو سټوري کوم ځای لیکئ، پرمپټ به څنګه جوړوئ او د دې لپاره به ایمیج څنګه جوړوئ او د ایمیج نه بعد به تاسو هغه ایمیج ویډیو ته څنګه کنورټ کوئ. نو فری اپکاسټ درته ټوټل A to Z دا تمام طریقه کار خایم. خو د دې نه مخکې که تاسو په چینل باندې نوي یئ نو برای مهرباني زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته داسې قسمه ښې ویډیوګانې په وخت میلاو شي. نو اوس به دوستانو دا قسم ویډیوګانې مونږ څنګه جوړو. دوستانو پورا طریقه کار درته ښایم چې دا قسمه ویډیوګانې به مونږ څنګه جوړو. دوستانو ویډیو به لږ شان اوږده وي خو برای کرم ویډیو به پورا ګورئ. په ویډیو کې به هیڅ یو ځای نه سکیپ کوئ ولې چې د دې نه بعد تاسو ته بیا مشکلات راتلی شي. نو دوستانو زه د موبایل سکرین طرف ته دوستانو د ټولو نه اول به مونږ چیټ جی پی ټي کولا کو او په چیټ جی پی ټي کې به مونږ هغه سټوري ولیکو لکه کومه سټوري چې زه جوړول غواړم. لکه فار ایگزامپل په سکرین باندې تاسو ته په نظر راځي چې ګیو می شارټ سټوري اف ټیچر اینڈ سټوډنټ 300 words. مطلب ماته یو سټوري په کار ده چې 300 الفاظ پکې د شاګرد او د استادانو په منځ کې. نو دا سټوري ماته تیار شوه خو چونکې دا سټوري زه اوس په اردو ته ترانسلیټ کول غواړم نو د دې سټوري لاندې به زه چیټ جی پی ټي ته ولیکم چې ترانسلیټ ټو اردو پښتو چې په کومه ژبه کې تاسو دا جوړول غواړئ نو په سکندونو کې به تاسو ته دغه سټوري تیار کړي او د تیارېدو نه بعد چې کومې ژبې ته تاسو دا ترانسلیټ کول غواړئ نو دا به ترانسلیټ شي. اوس دوستانو دلته زما سټوري تیار شو. اوس به زه په دې چیټ جی پی ټي کې د خپل سټوري پرمپټ ته څنګه کنورټ کوم. نو په دې ځای کې به زه لاندې ولیکم چیټ جی پی ټي ته د دې سټوري لاندې چې ناو زما چې دا کومه سټوري د په ساده پښتو اردو یا په انګلیش کې هم تاسو لیکلی شئ چې دا تاسو پرمپټ ته کنورټ کړئ. لکه مطلب دا چې په دې کې سینس پیدا شي چې شاګرد به څه کوي، استاد به څه کوي، باقاعده د دې چې کوم سکرپټ دی نو دا به تاسو ته تیار شي او مکمل تاسو په سکرین باندې کتلی شئ چې د دې چې څومره سینس تیاریږي هغه به تاسو ته په نظر راځي. نو دوستانو زمونږ سټوري هم تیار شوه او هغه بیا مونږ پرمپټ ته کنورټ کړه. نو اوس دوستانو په دې ځای کې به مونږ یو داسې د ای آی ټول استعمالو چې په هغې کې به صرف په جینون او په اسانه طریقه سره ویډیو جوړه شي. اوس دوستانو د دې نه مخکې د ای آی مختلف ټولز چې هغه به مونږ د وایس دپاره یو استعمالو، د ایمیجینګ دپاره به مونږ بل استعمالو او بیا به د هغه کوالټي هم صحیح نه وه. نو اوس دوستانو په دې ځای کې به یو داسې ای آی یو ټول استعمالو چې د هغې په وجه سره به زمونږ د ویډیو کارکردګي هم بهتره وي او کړاوونه به پکې هم کم وي. نو هغې ته ویلی کېږي ګروک ای آی. دوستانو تاسو به سمپلی لاړ شئ او په ګوګل کې به سرچ کړئ ګروک ډاټ ای آی. سمپلی به دلته دوستانو تاسو په خپل ایمیل کې لاګ ان کړئ او په دې ځای کې به تاسو ته دا قسم انټرفیس شو شي. اوس دوستانو د ټولو نه اول به تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. د سیټینګ کې به د کلیک کېدو نه بعد به په بیهیویر باندې کلیک وکړئ. دې ځای کې یو اهم سیټینګ دی. لاندې به تاسو راشئ سکرول به ډاون کړئ او انیبل اتوماتیک ویډیو جنریشن دا به تاسو بند کړئ چې په دې ځای کې به ستاسو ویډیوز اتوماتیک نه جنریټ کیږي. نو دوی ځکه اوس زمونږ دا سیټینګ هم کمپلیټ شو. اوس دوستانو دویم نمبر به مونږ د ټولو نه اهم کار دا وکړو چې په ګروک ای آی کې به د کم ویډیو دپاره چې کومه ریشو ده هغه به مونږ لانګ سلیکټ کړو. دوستانو په دې ځای کې زه لانګ ویډیو جوړوم نو د لانګ ویډیو دپاره چې کومه ریشو ده هغه ما سلیکټ کړه. اوس دوستانو په دې ځای کې چې ما کومه ریشو سلیکټ اوس دلته به دوستانو زه د خپل چیټ جی پی ټي نه اولنی چې کوم سینز دی دا به زه کاپي کړم. دوباره به زه ګروک ته راشم او په ایمیجن باندې به زه کلیک وکړم او په دې ځای کې به دا زه پیسټ کړم. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما چې کوم ایمیجن دی یعنی کوم زما سینز دی په اولني سکرپټ کې هغه جنریټ کېده شروع شي. اوس د دې ځای کې مختلف سینز تیار شوي دي. په دې ځای کې دوستانو چې کوم یو سینز تاسو خوښ او کوم یو سینز پرفیکټ وي په هغه باندې تاسو کلیک کولی شئ. نو دوستانو په دې ځای کې زه په خپل دې یو سین باندې کلیک کوم. اوس په دې ځای کې به زه د دې خپل سین نه ویډیو څنګه جوړم د دې پکچر نه. نو سمپلی تاسو په دې لاندې ځای کې کتلی شئ چې میډ ویډیو په میډ ویډیو باندې به زه کلیک وکړم او دا به اټو جنریټ شي ویډیو ته. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې زما چې کوم ایمیج و هغه به ویډیو
ته کنورټ شي څنګه چې تاسو ته په سکرین په نظر راځي. نو دوستانو دې ځای کې تاسو شاته سټوډنټس هم تاسو ته په نظر راځي، د ټیچر چې کوم اکټیویټي ده هغه هم تاسو ته په نظر راځي، او باقاعده زما د اولنی سین چې کوم د سکرپټ چې کوم اولنی سینز هغه مکمل تور باندې تیار شو. اوس دوستانو سیمپلی تاسو چې نور کم سینز جوړوي د هغه لپاره به تاسو دوباره چیټ جی پی ټي ته لاړ شئ، سینس نمبر 2 به کلیک کوئ، هغه به راوړئ او دې ځای کې به پیسټ کوئ او د هغه به بیا هم داسې ایمیجز جوړ شي، نو په هغه کې هم تاسو خوښولی شئ. اوس دوستانو په دې ځای کې تاسو چې څومره هم سینز دي هغه راوړی شئ او دې ځای کې کاپي کولی شئ، ایمیج به جوړ شي، د ایمیج نه بعد به تاسو هغه ویډیو ته کنورټ کړئ او د ویډیو کنورټ کېدو نه بعد ایزیلی دا تاسو خپل موبایل ته ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو په ګروک اے آی کې تاسو په یو ساعت کې ډیفرنٹ ویډیو جوړولی شئ، بالکل فری اف کاسټ، وایس به هم خپل وي د دې، او دې سره سره په څومره هم چې تاسو سینز جوړوئ په هغه کې به تاسو ته مختلف قسم چینجز په نظر راځي او بالکل ریالسټک چې کوم ویډیوز دي هغه به تاسو ته په دې ځای کې جوړیږي. نو دوستانو دا و د نننۍ ورځې ویډیو. که ویډیو د باندې خلک لیدلی وي نو ویډیو لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره ضرور شیر کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.